ته که دومره نرې هغه امریکایانو ته چې بیسونو ته چا ښځې وروستلې ورسه د هغوی کاکا راکاټ کړه. ته که دومره نرې د اسدالله خالد کاکا راکاټ کړه چې ملالۍ شینواري سره یې څه ودرېږه. ته که دومره نرې د فوټبال د فدراسیون د رئیس کاکا راکاټ کړه چې شپږ د فوټبال جنکۍ توت ته وخېځولې. ته که دومره نرې ورشه د هغه امریکایي کاکا راکاټ کړه چې هغه ودرېږه چې هغه امریکایانو په څاپېړو و هغه ورته لاس مه اچوه د هغه امریکایي کاکا راکاټ کړه. ته که دومره نرې ته د هغه اردو عسکر چې 20 کسه امریکایانو جنسي تېری ورسره وکړه ورشه هغه تېریګر راونیسه. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ملګرو لایو خپرونه د سره شیر کوي پاس له ډېرې وقفې محترم قاري صاحب سعید خوستی موږ سره په لایو خپرونه کې ده. موضوع مو ده زموږ بندیان به ضرور خلاصیږي خو په دې جرګو باندې د دې خوار ملت د بیت المال پیسې مصرفول بې معنی دي ځکه د بندیانو د خلاصون معامله موږ له امریکایانو سره کړې ده. مخکې له دې چې د کابل مزدوره اداره د شګو بندونه جوړ کړي موږ مخکې ورته ویلي وو چې تاسو سرې کرښې ماتول موږ ته داسې دي لکه ممپلي ماتول، زور نه غواړي دغسې که ماتېږي ځکه موږ د تاسو په سرې کرښو ماتولو باندې عادت یو، داسې چندان بندواس پې نه یو او موږ پوهېږو چې دا تاسو سرې کرښې څومره بېکاره بې ځایه کرښې دي. په معمولي ټوخ باندې بیا سره کرښه ماتوي، کله برګه شي کله زیړه شي. نن لایق خپرونه کې را سره قاري صاحب سعید خوستی میلمه ده، د هغه په څنګ کې دروند میلمه ولی الله شاهین صاحب ته مو بلنه ورکړې، وعده یې را سره کړې انشاءالله العزیز. هغه به هم په لایق خپرونه کې را سره وي. د افغانستان انټرنیټ ده که چېرې تیاري وکړه نو انشاءالله د موږ او تاسو لایق خپرونه به لا ښکلې شي. یوه خبره له یاده مه باسئ چې په سوشل میډیا کې زمونږ او ستاسو بری دا بېسارې ده. دا بری مونږ څنګه دې بري ته لاسرسی پیدا کړ، څنګه مو وکولی شو چې په میلیاردونو ډالرو مصارفو باندې جوړ تلویزیونونه، راډیوګانې او اف ام چینلونه او د سوسیال خورو سکشویانو په سوشل میډیا کې لایو خپرونې تر بریدونو لاندې ونیسو او هغوی مهار کو، بالاخره د اسلامي امارت سپېڅلې جنډه په سوشل میډیا باندې هم راپانده کو او دا فتح هم د اسلام پالو مبارزینو په نوم باندې ونومول شي. د دې د بري راز د موږ او تاسو په اتفاق او اتحاد کې ده. راځئ خپل صفونه لا نور منظم، لا نور پیاوړي، لا نور اخلاص، لا نور صداقت ته لاس ورکو تر څو دا ګټلی میدان څوک رانه بیرته ونه نیسي. البته په سوشل میډیا کې زمونږ او ستاسو د صداقت له وجې نه ځینې غداران، ځینې غله او ځینې د CIA مزدوران راننوتل، خو دا پاک او سپېڅلی صف ده. دلته خاینان غداران راتلی شي خو وخت نشي تېرولی ځکه په دې ښکلي عمارت باندې د اتلانو استشهادي مجاهدینو وینې توی شوي دي. دلته د مونږ ځوانانو خپل د وجود غوښې په باروتو باندې سوځولې دي، د دې په خاطر نه چې د دوی په سرنوشت او د دوی په وینو او د دوی د وجود په سوځېدلو غوښو د څوک معامله وکړي. دا صف کې به خاینان بیلیږي. ځینې خلک وایي چې امریکایانو یرغل وکړو، امریکایان راغله. دا به د امریکایانو په تقدیر کې دا ماته لیکلې وه. دا د امریکا فرعونیت به الله تعالی د افغانانو په لاس ماتوه. صحیح د افغانانو تکلیفونه، شهادتونه، یتیمان تر شا پاتې شول، لیکن د نړۍ فرعونانو ته مو ماته هم ورکړله. دلته چې کوم څه
د شورویانو پاتې شونې کول همداسې د غرب تالیسټي او سیکولران هم کوي. د همغوی تکرار روان ده. کله چې روسان له افغانستان نه د وتلو پیلامه شروع کړه هغه په دې رقم نه و لکه څنګه چې امریکایان وځي. هغوی یو دم شکست وخوړه او افغانستان پرېښودلو ته مجبوره شو. نو دلته نجیب ګاو چې د روسانو پاتې شونی او وروستی کربوړی و هغه دغسې جعلي جرګې جوړولې، نن دا جرګه ده او نن دا جرګه ده. زه په دې یېرېږم هسې داسې د ما او د قاري سعید په باره کې هم سبا کومه جرګه راوغوښتل شي، لویه جرګه. ځکه جرګې غوښتل بیخي زیات شو. نن بندیان خوشي کوم جرګه راغواړم، سبا یې نه خوشي کوم جرګه راغواړم. دا سړی والا نن یو ډبی سګرټ وهلی دی، راځه جرګه راغواړم. بل سړي والا کشتي نیولې ده او جرګه دا جرګه ماخر په شرمو وشرمول شوه. د جرګې افتتاح د داسې چا له خوا نه وشو چې هغه د امریکایانو رټل شوی بوډا او زوړ سپی د ناټو ویان او مفتي پاپ سیاپ له خوا نه د جرګې افتتاحیه وشوله. خو همدغه جرګه چې مصارف هم امریکایانو ورکړي وو، سیکورټي امنیت هم امریکایانو نیولی و، بالاخره د امریکایانو د فشار په وجه باندې ټولو کمیټو فیصله دا کړې چې 400 بندیان دې خوشي شي. خو دلته ځینې سرې کرښې بیا راښکل شوي دي. یو کمونیست، یو خلقي و پرچمي، یو سیکولر چې نوم یې زما له یاده ووته، که تاسو نن خبرې اورېدلې او نیم هم په کمنټ کې راته ولیکه، غواړم په هغه باندې لاندې غفور لیوال نومیږي که لیوال غفور څه، یو کټاسری شین خار ده د 42مې کمیټې مشر و. هغه نن دا خبره کوله، هغه کس درته ښیم چې د پوهنتون یو محصل ورته راځي او ورته وایي چې دیموکراسي کفر ده، ډېر په عصبانیت باندې سره کارتونه د هغه مخې ته نیسي او هغه په ډېر افتخار و افتخار میکنم که به دست سکولرها و به دست دموکرات ها کارت سرخ نصیبم شد. دغه سیکولر او د پرونی روبل مزدور او د نننی ډالر مزدور پرون کرملین ته سجده کوونکی، نن سپینې ماڼۍ ته سجده کوونکی دی غفور لیوال ته وایم، غالبا فکر د روسانو کربوړی، د روسانو سپی فکر خانه. هغه وختونه تیر شول چې تا په دې جرم باندې چې چا به دیموکراسي ته کفر ویلې او تا ورته سره کاډونه جګول. نن هغه وختونه نشته چې ته وایې طالبان دې له دې خلکو بښنه وغواړي. یوه خبره کوم درته، د افغانستان ملت د اسلامي امارت د اتلانو او د غازیانو د احسان پوروړي دي. فکر خانه دا له یاده مه باسه چې د اسلامي امارت غازیان او اتلان هغه څوک چې موږ د امریکا له شر او له اشغال نه خلاص کړلو، هغه غازیان او اتلان چې موږ ته ناټو په مځکه وویشتله، هغه غازیان او اتلان چې د امریکا امپراتوري دړې وړې کړله، هغه څوک دی بښنه وغواړي. هغه هم له سیکولرانو نه، هغه هم د غرب له تالیسټو مزدورانو نه د بښنه وغواړي. دلته که بښنه غواړي د روسانو ګلټیر سپي، د کرملین مزدوران او د سیایي مزدوران به له دې ملت نه بښنه غواړي. د اسلامي امارت اتلان او غازیانو چې له دې ملت سره، له افغانانو سره، نه تنها د ټولې نړۍ له مسلمانانو باندې چې کوم احسان ده، که ټول عمر د دوی اوصاف بیان شي، د دوی احسان د دوی پور نشي ادا کېدلی. فکر لیواله دلته د خلقیان او پرچمیان، هغه څوک چې په پولیګون کې ژوندي انسانان خرڅول، هغوی به له دې ملت نه بښنه غواړي. هغه څوک چې په هرات کې 4,000 مسلمانان شهادت ورسول، هغوی به له دې ملت نه بښنه غواړي. موږ د اسلامي امارت د اتلانو د غازیانو د سرښندنو د فداکاریو د احسان پوروړي یاستو. هیڅکله به موږ طالبانو ته دا اجازه ورنکو چې له کمونیستانو او له خلقیانو، له سیکولرانو، د روبل او د ډالرو له مزدورانو نه بښنه وغواړي. خبردار
دا جعلي جرګې او دا کمیټې دا د افغانستان درد نشي دوا کولی. دلته چې هر څه مونږ تر لاس ته راوړي دي، نن چې فکر لیواله ته طالبانو د اوربند غوښتنې کوې، دا د طالبانو مضبوط ګزارونه و چې ته دې ته مجبوره کړې. کنې پرون تا یو اسلام پاله محصل ته په دې خاطر چې د بیان له ازادۍ نه استفاده کوله او دیموکراسي ته کفر ویلې، تا ورته سود کارت جګ که. په همغه کارت چې تا سور کارت هغه محصل ته جګ کړی و، د تا د مړوند لاسونه پرې کول پکار دي. په افغانستان ده د اسلامي امارت خپله پالیسي ده، زمونږ خوښه نه ده. کنې له ډېرو کمونستانو او خلقیانو نه به مو لکه څنګه چې سړی له کدوانو نه کریټونه ډکوي، داسې به مو د تاسو له ککریو نه کریټونه ډک کړي وو. له یاده مه باسئ چې موږ د خلقیانو وحشت او بربریت، د نن سیکولرانو او دیموکراتانو، د غرب د تالیسټو جمهوریت خواهانو دیموکراسي پرون په پارلمان کې ولیدله چې یو بل نه مو له کوڅۍ نه نیوه او ډېر بېادبي دې معاف دي، سیمې خاردار ته مو لاس واروړه. دا د تاسو جرګه، دا د 18 کلنې دیموکراسۍ لاسته راوړنې او دا په میلیاردونو ډالر مصارف د تاسو. آخر مو پارلمان کې په لویه جرګې کې دغه غوجله جوړه کړې وه او ناشنا شعرونه مو پکې وویلې. محترم قاري صاحب سعید خوستی راغلی، کمونستانو خلقیانو له یاده مه باسئ چې دا زندانیان مونږ چاته زارۍ نه کوو. څنګه مو چې 3000 4000 600 زندانیان را خوشې کړل، دا 400 په زور را خوشې کوو. کمونستانو سیکولرانو تاسو دې مونږ په منځ کې نه ځایږئ. خلقیانو پرچمیانو دا زندانیان مونږ چاته عذر نه کوو. دا د هغه درنو سکونو او لغتو ثمره ده چې نن امریکایان مونږ ته زارۍ د اوربند کوي او خپل غلامان بېنوا پرېږدي. شرم تاسو ته پکار ده. فکر لیوال فکر خان د تا په ځای وای د زهرو غړپ مې کوه. دیموکراسۍ ته د ډېره لابي وکړه، لیکن همغو بادارانو په څپېړه ووهلې او د طالب جان زنګون ته زنګون کېش کړلې د طالب جان پورته. لایو خپرونه د سره شیر کوي ملګرو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم قاري صاحب سعید خوستی لایو خپرونې ته په خیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جنرال صاحب تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ټولو مینوالو ته د یوې اوږدې وقفې نه وروسته بیا هم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جنرال صاحب یو څه موده مو د چا په اصطلاح چوټي کړې وه، رخصتي کړې وه، نو بیا هم خپل کار ته ادامه ورکوو، خپلې مبارزې ته ادامه ورکوو. زه چېرته سفر هم لږه موضوع خو مو نن ډېره خوندوره موضوع ټاکلې ده، د بندیانو موضوع. بیا د بندیانو د خلاصون دپاره د جرګو جوړول، په جرګو نه بیا په میلیونونه ډالر مصرف کول. دا جرګې جوړول چې دا جرګه خو دا د دې اول وار هم نه ده. الله ته مو امید ده چې آخري وار شي او په الله مو ایمان دی چې که چېرته د موږ د مجاهدینو د موږ د سنګر د اتلانو مقاومت وي، انشاءالله چې دا به د دوی آخري وار جرګه وي. بیا به انشاءالله دوی په داسې نمایشي او د پردیو سفارتونو له لورې په طرحه ریزې شوي جرګې به بیا په افغانستان کې نه جوړیږي. دغه جرګه چې ده دغه ډول جرګې څو وارې جوړې شوې، حتی د افغانستان قواله امریکایانو ته د ورکولو دپاره هم تاسې که یاد وي جرګه جوړه شوه. دوی مشورتي جرګې دا څو وارې جوړې کړې، لویه جرګه یې جوړه کړه، مشورتي جرګې یې جوړې کړې. حتی د امریکایي سرتیرو دپاره قضایي مسؤلیت، یعنې که چېرته یو امریکایي سرتیری په افغانستان کې 1000 افغانان هم ووژني، 1000 پرېږده، که چېرته 100,000 افغانان هم ووژني، 100,000 افغانان هم که ووژني، هغه امریکایي سرتیری په افغانستان کې قضایي مسؤلیت لري. د افغانستان هیڅ قضایي ارګان، هیڅ حقوقي ارګان نشي کولی چې هغه امریکایي سرتیري نه پوښتنه وکوي. هغه امریکایي سرتیری یا بندي کړي یا د تعقیب لاندې ونیسي یا ترې پوښتنه وکوي. دغه ډول یوه قواله، دغه ډول یو قرارداد دپاره هم مشورتي جرګه جوړه شوې وه
او په اکثریت د رایو سره هغه امریکایي ګوډاګیانو هغه امریکایي غلامانو هغه قرارداد تصویب کړی و، هغې ته یې رایه ورکړې وه او د هغې په پلوی نظر رایه ورکړې وه چې باید د امریکایانو سره د افغانستان د خرڅلاو دا ډول قواله، دا ډول تړون، دا ډول قرارداد لاسلیک شي او باید ومنل شي. نو یو څوک، یو 2000 کسان، یو 9,000 کسان چې دومره پست وي، دومره د ملت دشمنان وي، دومره امریکایي ګټو ته وفادار وي چې امریکایانو ته په دې خاوره کې د افغانانو د وژلو په سر قضایي مسؤلیت ورکوي، نو تاسو به د داسې جرګو نه نور د څه د خیر تمه وکوئ. یعنې دا خو د وقاحت، د شرمندګۍ، د ذلت د خاورې سره د جفا آخري حد ده چې د خلکو وکولو. نو دا نمایشي جرګې څو وارې دایرې شوې. سوال دا ده اصلا تاسو ولیدل د جرګو کمیټو نه د عبدالله خبرې تاسو واورېدې چې د جرګې هیڅ کمیټې هم د بندیانو د خلاصون په خلاف رایه نه ده ورکړې. دا ټول نمایشي کړنې دي. امریکایي سفارت دی او دلته خارجي سفارتونه دي، خارجي استخبارات دي چې هغه دغه لوبې په کار اچول، یو ډول کله په بل ډول، دغه په ارګ او په ګلخانې ماڼۍ او په سپیدار ماڼۍ کې ناست ګوډاګیان چې دي، دا د امریکایانو په لاس کې نانځکې دي، دوی لوبوي چې څنګه د دوی خوښه وه، خولې د دوی دي، نور الفاظ او اهداف او مفاهیم د امریکایانو او د خارجیانو دي. دلته په دې جرګه کې اصلا سوال د افغانانو سره دا ده چې 15 میاشتې کېږي، تقریبا 6 میاشتې د تړون نه چې تړون لاسلیک شوی ده. اوس آخري فیصله به په دې جرګه کې هم دا کېږي چې بندیان به خلاصېږي. جرګې نه بغیر هم موږ مخکې هم ویلي وو چې دا بندیان به دوی خلاصوي، دا د دوی واک نه ده. موږ دا 15 میاشتې هم دا چیغې وهو. دغه سیکولران او دغه خیاطان راشي دلته تاسو په لایف کې لیدلي وي، دلته موږ سره دوی بحث او جر او بحث شروع کړی وي چې تاسو بیا بندیان غواړئ د چا نه، تاسو ولې د افغان حکومت نه بندیان غواړئ. موږ دا 6 میاشتې هم دا چیغې وهو چې وروره موږ بندیان د کابل د ګوډاګۍ ادارې نه غواړو، موږ بندیان د دوی سره نه دي، دوی په چوکیداران دي، دوی پیرداران دي، دوی صرف ډوډۍ او مړۍ او اوبه ورکوي، دوی نور هیڅ صلاحیت او واک نه لري. موږ بندیان به امریکایان راخلاصوي، امریکایانو نیولي دي، د امریکایانو سره موږ قرارداد کړی ده، د امریکایانو سره موږ تړون لاسلیک کړی ده، هغوی به یې راخلاصوي. دا 6 میاشتې په دې موږ لګیا یو او تاسې به وګورئ د لوی الله په نصرت او د دې ملت د قربانیو له برکته چې دغه بندیان به دوی خلاصوي. دا خو پرېږده چې دا ټول نظام به دوی تسلیموي، دا ټوله اداره به دوی تسلیموي، دا خاوره د افغانانو ده، دا د ټامیانو او فلبرایټانو نه ده. نو سوال اساسي دا ده چې د 15 میاشتې 6 میاشتې خنډ او ځنډ نه وروسته بیا هم دغه د بندیان خلاصیږي. ولې دغه بندیان په اوله مرحله کې خلاص نشول؟ د بندیانو د خلاصون خو د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې خنډ و. اسلامي امارت په څو وارې دا خبره په مکرر ډول واضحه کړې ده چې که بندیان خلاص نشي موږ بین الافغاني مذاکراتو ته نه داخلیږو. نو بیا هم د دې بندیانو د خلاصون دپاره خنډ جوړول څه معنا؟ ولې دا دومره میلیونونه ډالر مصرف شول؟ کله په یوه توطیه، کله په بله توطیه. یو وارې دا توطیه جوړه کړه، دا د دوی مزدور رسنیو دا ډنډوره شروع کړه چې دلته په بندیانو کې د پاکستان د فوز او د آی اس آی جنرالان دي. موږ ورته وویل چې که چېرته په دې کې د فوز او د آی اس آی جنرالان وي نو تاسو دپاره خو بیا شرم پکار ده چې دا بندیان تاسې خلاصوئ، خو هغه د تاسې خو خلاص کړل. بیا د هغې نه وروسته د خپلو رسنیو په مټ دا ډنډوره جوړه کړه چې دا جنایتکاران دي، جنایي مجرمین دي، په دوی کې د مواد مخدر قاچاقبران دي، نورې خبرې کولې. بیا دا ډنډوره جوړه کړه، رسنیو ته دا خبره په خوله کې ورکړه، هغه ګوډ شیطان د KGB پخوانی مزدور، د CIA او د MI6 اوسنی مزدور چې د افغانستان د خرڅلاو تړون د امریکایانو سره لاسلیک کړی و، هغې ګوډ شیطان بیا وویل چې نړیوال دې موږ نه غوښتنه کوي چې دا مه خلاصوئ. د دې ټولو توطیو، د دې ټولو دسیسو نه وروسته بیا هم دا د بندیان خلاصېږي. دې خلکو ته درس اخیستل پکار دي، دوی باید د دې حالت نه عبرت واخلي، یو څه ترې زده کړي. په دې جرګه باندې دا د خوار ملت د بیت المال څخه میلیونونه ډالر مصرفېږي، میلیونونه ډالر مصرفېږي. ولې مصرفېږي؟ اړتیا څه وه؟ د دې لپاره جرګه تاسې ولې راغواړئ؟ آیا دا د جرګې واک ده؟ آیا دا د جرګې صلاحیت ده؟
د موږ بندیان خو موږ بیا مکررا وایو، بیا یې تکراروو چې د کابل ادارې نه موږ بندیان نه غواړو، دوی د موږ بندیان نه خلاصوي. موږ بندیان د امریکایانو نه غواړو، امریکایان به خلاصوي. د کابل اداره موږ په رسمیت نه پیژنو. د کابل اداره موږ د یو جهاد په توګه نه پیژنو، د مقابل لوري په توګه نه پیژنو. او که بین الاقوامي مذاکراتو ته هم راځي، د کابل اداره به د افغان جهاد په توګه راځي، نه د دولت په توګه، نه د افغانستان د نظام په توګه. دا بیا مکررا وایو. او دوی په یو واري ګوره تاسو څو ورځې مخکې به یادو چې طالبانو موږ ته بدل لیست راکړی ده، هغه 600 کسان موږ نه خلاصو، موږ ته بل لیست راکړی ده. بیا چې کله اسلامي امارت وضاحت ورکړو چې موږ هیڅ کله هم دوی ته بل لیست نه ده ورکړی، او موږ به چې کوم لیست دوی ته ورکړه د هغه لیست مطابق به دوی بندیان خوشي کوي، او که د هغې لیست مطابق بندیان دوی خوشي نه کړي، تړون نقض ده. امریکایان مسؤلیت لري، مسؤلیت امریکایانو ته راجع ده. او دا د اسلامي امارت سیاسي زراکت وو، دا د دوی په ډیپلوماسۍ کې یو پوهه وه، د دوی تعمق وو چې د هغه چا سره خبرې کولې چې هغه د دې قضیې اصلي اړخ ده، واک په لاس کې ده. موږ که چېرته د ګوډاګیانو سره وخت ضایع کولی، نو د 50,000 بندیانو په خلاصون هم 10 کاله تېرېدل. یوه ګوډاګي به ویل چې خلاصوم یې، بل ګوډاګي به ویل چې دا نړیوال نه پرېږدي، بل ګوډاګي به ویل چې دا جنایي بندیان دي، بل ګوډاګي به ویل چې دا زه نه پرېږدم. دې ګوډاګیانو به هم 10 کاله تېر کړي وای. فلسطین او د کشمیر مسله به ترې جوړه وه. موږ غوره وبلله چې باید د دې ټولو ګوډاګیانو هغه اوله درجه بادار، د دې ټولو ګوډاګیانو مربي او د دې ټولو ګوډاګیانو هغه اصلي بادار سره باید خبره حل شي. هغه بادار دا ټول ګوډاګیان خپلواک هغه بادار خان اورور لږ صبر وکړه، خپلواکي لري. دا ټول ګوډاګیان د امر نه سرغړونه نشي کولی، دوی د امر نه نافرماني نشي کولی. نو ښه به دا وای چې د دې هر یوه ګوډاګي سره موږ وخت ضایع کولی، که ښه دا ده چې د بادار سره خبره وشي. الحمدلله موږ په دې کې کامیابه یو. د بادار سره مو موضوع مطرح کړې ده، بادار سره مو موضوع حل کړه، او هغه بادار ده چې دغه ګوډاګیان لوبوي او په دوی خپل امر مني. دغه دی موږ دا 6 میاشتې هم دا خبره کوو، تاسو ته ثابته شي ان شاء الله بفضل الله، د الله په نصرت، چې د موږ بندیان به راخلاصېږي. هغه بندیان چې دوی نه خلاصول، دوی په هغې د اعدام حکمونه کړي وو. هغه بندیان چې په لسګونه ګوډاګیان او امریکایان یې وژلي وو، هغه بندیان به راخلاصېږي. خلاصوي به یې، دا د دوی واک نه ده. بیا هم وایو چې ستا واک نه ده، قسم په الله که ستا واک شي، زما د بندیانو غوښې به ته وخورې، او ودې م خوړلې. په زندانونو کې په دې 6 کالونو کې چې د دې ادارې د زندانیانو سره کوم وحشت کړی ده، کوم وحشت چې دوی کړی ده، هغه اسرائیلو د فلسطینیانو سره نه ده کړی. دا نن چې زموږ بندیان سرې سترګې راوځي، جګې سترګې راوځي، هسکه غاړه راوځي، دا د دې ملت د قربانۍ برکت ده، دا د طالب د قربانۍ برکت ده. دغه ټامیانو فلبرایټانو سینې د ډېرې غوسې نه موږ ته داسې خوټېږي، او موږ دوی ته وایو چې موتو بغیظکم، مړه شئ په دې خپله غوسه، او په دې خپله غوسه به مړه کېږئ ان شاء الله. ډېره زیاته مننه قاري صاحب محترم. دلته د یو کاسو اول مې راوسته نوبات یو، خو هغه مداخله وکړه. قاري صاحب محترم هغه وایي چې تاسو آزاد یاستئ، دغه خان په نامه چې تاسو بل چاته غلامان وایي، نو تاسو آزاد یاستئ. خان ورور مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما دا پوښتنه وه د کاري خصوص چې اول خو وروره ته باید آداب زده کړې، مجلس ته ځې چې کله تا ته د خبرو وار رسېږي نو پس له هغه خبرې کوه. بل دا کوم پروفایل عکس چې تا لګولی ده، ته په دې باندې ما ته ځان افغان هم نشي ثابتولی. خیر زه افغان یم، دغسې نو چې دا افغان ده، نو دا عکس تا ولې لګولی؟ دا هغه کرنیل د پاکستان دی چې په تورخم کې د جګړې ښکار شو، تا یې عکس لګولی، ځان ته افغان هم وایه. اچھا بس دا یم په دا لګول چې افتخار کوم چې دغه مردار کړي د ډورانلاند باندې.
افتخار هم کوي عکس هم لګولی ده مهرباني وکړه پوښتنه مې دا وه چې تاسو د بیخي د افغانستان حکومت نه مني په رسمیت یې نه پېژني خو حقیقت دا دی چې 190 مملکتونه په دنیا کې په رسمیت یې پېژني دغه څنګه حساب دی او 190 مملکتونه په دنیا کې طالبان په رسمیت نه پېژني داسې په یو ګوند یې پېژني جنګیف ګوند یې پېژني په حکومت یې نه پېژني دا څنګه حساب سو اوله خبره خدا ده ورور اوله خبره خدا ده وبخښه وروره یو بل پوښتنه سوال هم لري مهرباني بل سوال مې دا دی چې تاسو د افغانانو نرمتیا ته شکست مه ګورئ په شکست دا موږ غواړو چې د امن راشي په افغانستان کې تاسو د افغانان نه د مطلب څوک ده وروره کاکا صاحب تاسو دواړه پوښتنې ما واخیستې اوس تاسو لږ صبر وکوئ اوله خبره خدا د تا د ما د خبرو په منځ کې وویل چې تاسو د چا ګوډاګیان یې موږ تاسې ازادي او غلامي واضحه شوه که نه موږ ستاسې په سر د کابل ادارې د امریکایي ګوډاګیانو په سر موږ د امریکایانو سره معامله وکوله ستاسې په سر موږ د امریکایانو سره معامله وکوله او تاسې 19 کاله لګیا یې د موږ په سر د پاکستان سره معامله نشئ کولی ډیورنډ مو خرج کړو سیمې خردار مو قرارداد لاسلیک کړو ګوشتې په ستم ورکړه تورخم ګیټ مو ورکړو د چمن کلي مو خرج کړل د هر قسم امتیازات تاسو پاکستان ته ورکړل خو ولې تاسو د موږ په سر د پاکستان سره معامله نشئ کولی او موږ امریکې ته هیڅ امتیاز نه ده ورکړی خو ستاسې په سر مو معامله وکوله دا د موږ بندیان خلاصیږي تاسې زیړې سترګې ناسې بې ادبي ما تاسې ته خطاب نه کوم هیڅ کله موږ د پاکستان سره دویمه خبره ده چې تاسې وایئ د افغانانو نرمي افغانان مه یادوئ ټامیان او فلبرایټان یاد کړئ د فلبرایټانو او د ټامیانو نرمي چې دا د دوی د شکست په معنا ده موږ تاسو ته بیا هم ستاسې د شکست پیغور درکوو تاسې هیڅ کله د موږ سره نرمي مه کوئ موږ تاسې نه نرمي نه غواړو موږ ستاسې سره د زور په ژبه خبرې کوو او تاسې نه به په زور دا بندیان راخلاصوو څه چې کولی شئ وایي کوئ لاس مو تر هغه واشنګټنه پورې خلاص نه دغه وروره زه تا ته څه وایم ته امن غواړې په افغانستان کې که ته جګړه غواړې زه امن داسې امن غواړم چې اسلامي نظام وي اسلامي نظام څنګه اسلامي د پرون رئیس په حکومت کې چې خلک دي هغه د مجاهدینو تاسو پلارو نکاح زنده باد ورته ویله اوس چې دغه مجاهدینو راغلي تاسو ته وایي وروره زه په اسلامي نظام پوهېږم په اسلامي نظام کې به عیسوی فاحشه د هیواد لومړی میرمن نه وي په اسلامي نظام کې به څوک قرآن ته کنځل نشي کولی په اسلامي نظام کې به څوک په اسلام تنقید نشي کولی په اسلامي نظام کې به څوک د پیغمبرۍ دعوه نشي کولی چې بیا وروسته پښمانېږي چې زه پښمانه یم ما نه غلطي شوې وه په اسلامي نظام کې څوک اسلامي شاعرو ته سپکاوی نشي کولی په اسلامي نظام کې مدرسې ته څوک لواطت خانه نشي ویلی په اسلامي نظام کې جهاد ته څوک تروریزم نشي ویلی په اسلامي نظام کې الله یو دی دې جملې ته تروریزم نه ویل کیږي په اسلامي نظام کې په تعلیمي نصاب کې په اسلامي کلمات تروریزم نه بلل کیږي که چا وبلل د هغې نه سر پرې کول کیږي په اسلامي نظام کې اسلامي نظام کې اسلامي شاعر څوک توهین نشي کولی دا اسلامي نظام ده نور تشریح ته ضرورت نشته د اسلامي نظام څه معنا دا ته ما لنډ تشریح د اسلامي نظام وکول اوس په قرآن کې دغه اجازه درکوي قرآن خدای اجازه درکوي چې د اهل کتاب سره ودونه وکړي یعنی د کرسچن یا جوشان سره ودونه وکړي ګوره ورور تاسو د اسلام نه خبره اهل کتاب سره تاسو ته اجازت شته چې هغه وکوي نکاح بس نو دا خبره واوره دا اجازت نشته چې اهل کتاب د پتا واکمن وګرځي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا کافر د مسلمان واکمن نشي جوړیدای کافر په اسلامي هیواد کې لومړی میرمن نشي جوړیدای کافر په اسلامي هیواد کې د افغانستان بانک رئیس نشي جوړیدای کافر په اسلامي هیواد کې د پارلمان رئیس نشي ټاکل کیدای کافر په اسلامي هیواد کې وزیر نشي ټاکل کیدای دا زده یو د يهودي سره د کتابي سره نکاح کول دي یو هغه لومړی میرمن جوړول دي په د هیواد واکمنول دي
نو دا خو داسې کم صلاحیت نه لري چې واکمني نه لري په افغانستان کې. یو لومړی خاوند مسلمان دی، نو اشرف غني مسلمان دی. محترمه، نو تاسو چې دومره ناخبره یې چې هغه په افغانستان کې واک نه لري، نو بیا زه وایم چې تاسو سره باید وخت ضایع نه کړم. ته په دې نه خبر چې روح الله غني څومره واک لري په افغانستان کې. بالکل. قاری صاحب محترم سید شاه منیر، السلام علیکم. سوال ته دراشه سید شاه منیر. السلام علیکم جنرال صاحب، قاری صاحب خوستی ته شعب دیوال صاحب دا اوس معلوم شو، بیا ورته ورک شو انجینر صاحب ته ټول ته سلامونه وایم. دا جرګه چې دایره کړې ده دغه دپاره یې دایره کړې ده چې ماسې خپل مخ ته یو نوکه سپیناوی وکړي چې موږ داسې واک دغه لرو. که نه دا چې کله خبرې روانې وي د اسلامي امارات او د امریکایانو په منځ کې د خلیلزاد هره ورځ راکړی صدیق صدیقي به ویل چې دا ټوله خبرې زموږ سره په جریان کې ږدي او دغه کوي. دا ماسې یو دغه دی. کاري صاحب تا خو دا خوار داسې کوي چې دی په شرمونو دې وشرموئ، بیخي دې دار بداره کوي. بالا ډېرې مه پسې سړه دا څه په وکړله، خو علاقه دې هېڅ خوا پرېښود. مننه کاري صاحب، وخت مو راکړئ. علامه عزت کاکا انجینر صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوو. په خیر راغلی لایو خپرونې ته. وعلیکم السلام ستر جنرال صاحب، بلبل جنرال صاحب ته سلامونه، او قاری صاحب محترم ته ډېر سلامونه چې ډېر وخت نه و او بیا راغی. الله دې وکړي چې وخت یې ښه تېر شوی وي، اختر یې ښه تېر شوی وي. الله دې په خپل حفظ امان کې وساتي. انجینر صاحب تاسې ته هرکلی وایم، الله مو وساته، الله مو ونازوه. الله دې خوشحال لره، الله دې صحت درکړي. او ډېره ښکلې موضوع ده. او دا د دوی جرګې مرګې چې دي تاسو خبرې د بیچاره نه فرمان کسکر جوړ کړی و، اوس فرمان کسکر ور باندې هغه کوي وایي دا خو ما کار نه وایي چپ څه غولونه بې ناموسه ستا په ښځه وکړي. کنځلې مه کوه. ګوره د همدغه دفاره مونږ وایو چې دغه خلکو باید سرونه پرې شي او دا معامله چې مونږ دې حد ته رسولې ده چې د کنځلو والا چې یو وارې ارجح کړی وه چې ده ولې کنځلې وکړې بیچاره. عبدالباري وروره مایک د خلاص که. عبدالباري مایک د خلاص که. عبدالباري وروره تاسې مایک خلاص کړئ. ډېر منافق سړی دی، ډېر. نه خیر عبدالباري وروره زما سره وغږېږئ. ګوره لږ صبر وکړه. انجینر هم په سټوډیو کې د موږ میلمه ده او ته میلمه یې. که همداسې یو څوک راجیګ کړمه او د تا خور او مور ته کنځلې وکړي نشي کولی، ځکه سټوډیو د ما په لاس کې د کاملا اجازات به ورکړم. خو لیکن دا اصل د انسانیت نه ده چې یو څوک چاته خور او مور یادوي. انجینر د موږ د دې لایف خپرونې میلمه ده. که ته چېرته باګرام ته په جنکۍ وړلو شرمېږې، احساس د شرم کې ورسه اشرف غني له ګریوان نه ونیسه، ورسه اسدالله خالد ونیسه، ورسه د ارګ واکمنان له ګریوان نه ونیسه چې دغه جرم یې ولې کړی ده. که رښتیا ته په دې باندې شرمېږې، راشه د اسلامي امارت د غازیانو تر څنګ ودرېږه چې غچ یې واخلي. دې خو نه کېږي دا کار خو کرزي کوه، دا خو اسدالله خالد کوه، دا خو جنرال رازق کوه، دا بیسونو ته چې ښځې بوتللې دا خو ټول دغه قمندانانو کوه، دغه پړانګانو کوه. دوی راونیسه. لږ صبر وکړه. زه تا ته دا خبره کوم، ګوره په سند او په شواهدو به خبرې کوو او باوتې به نه سره وایو. راځئ باګرام ته ما سره لاړ شئ، اجازه راته واخلئ، زه ټول سندونه درته راوړم. خو تاسو په دې شرمېږئ نه، ځکه تاسو په خپله زمینه دې همدې برابره کړې. تاسو دې دواړو ته باباګان ویلې. ستر جنرال صاحب دا دوی څوک دغه څوک چې په خپه کېږي فکر کوم د دوی خویندې یا میندې څوک پکې وي. دلوګر مجاهدین د ما دا خبر اوري. یو کاشتر جنکۍ د اسلامي امارت اتلان او غازیانو د مداغې په ولسوالۍ کې وویستلې، ټولې فاحشې وې همدغه باګرام او د لوګر بیس ته تللې. مبین صاحب یوازې په یو ځای کې نه، دا پیښه په تیرو 18 کلونو کې دا ډول پیښې څو ځایه تکرار شوي دي، څو ځایه، یو ځای نه، څو ځایه داسې شوي دي چې دغه دلالانو به خارجیانو ته جنکۍ وروستې، هغه مجاهدینو ویشتي دي
او وژلي دي هغه خلک یې وژلي دا ډېر ځایونو کې دا عمل تکرار شوی دی. عبدالباري وروره تاسې مهرباني وکوئ کنزل مه کوئ. موضوع مطابق که څه سوال لرئ مهرباني سوال وکوئ. پوښتنه مو ستاسې نه دا ده په ډېر احترام کنځلې دې وکړلې نو لطفا عبدالباري وروره تاسې یو منټ صبر وکړئ. سره د دې نه چې تاسې انجینر صاحب چې زموږ تاسې یو دروند مشر ده یو ګیره خو سپینه نه ده خو په سپین ګیرو کې حسابېږي زموږ تاسې د پلار او د تره په ځای ده تاسې هغې ته د خور او مور کنځل وکولې دا د بېبندوباري دا د حوصلې نشتون دا ولې د موږ تاسې په دې ټولنه کې رامنځته شوی ده ولې موږ تاسې د دیموکراسۍ له امله دومره بېبندوباره یو بې تحمله یو بې برداشه یو ولې دومره موږ تاسې دا زړه په خوله کې ده ولې د موږ تاسې ژبه په زړه کې نه ده. ستاسې نه مو هیله دا ده چې تاسې په منطق خبرې وکوئ نرمې خبرې وکوئ راځئ چې کینو سره نرم وغږیږو نرمې خبرې وکړو یو بل پوه کړو یو بل ته قناعت ورکړو. په کنځلو خو قناعت نه کېږي. اوس ته که ما ته دلته 100 کنځل وکوې خو دا خو ستا اصلیت ستا هویت ستا تشخص ته نقصان رسېږي ما ته خو نقصان نه رسېږي. دا دلته چې څومره لیدونکي اورېدونکي ما او تا ګوري په دې کې به یو کس هم دا فکر ونه کوي چې تا ته په دې کنځلو آفرین ووایي. هر سړی به په تا پسې وایي چې یاره کنځل دې نه وایي کړي بده خبره ده. موږ تاسې پښتانه یو افغانان یو موږ تاسې ډېر دروند کلتور ده ډېر درانده ارزښتونه لرو نو باید کنځل ونه کوو. کومه سوال لرئ کومه پوښتنه لرئ کوم تنقید لرئ غصه یې په سختو الفاظو کې ووایئ سخت تنقید وکوئ سخته پوښتنه وکوئ زه به انشاءالله ځواب درکړم. مهرباني وکړه عبدالباري وروره. څو ورځې مخکې په غزني کې طالبانو ځوانان د موبایل استعمال ته منع کړي دي. ما ته مو غږ نه راځي وروره. وروره ما ته مو غږ نه راځي. ایم ډي سایلنټ تاسې مایک خلاص ده تیار تاسې خبرې وکړئ. دغه ورور غږ ما ته نه راځي. ها مهرباني وکړه. عبدالباري وروره که د مونږ غږ اورې که غږ ما اورې څه خبرې در سره وي مهرباني وکړه که نه چې بیا بل څوک راواخله. کنځلې خو دې وکړلې خیر. مبین صاحب بله اورم دا د عربي مشهور متل یا مقوله دوی ورته وایي هغه عربي مقوله ده چې لسان العاقل في قلبه وقلب الفاجر في فيه. ژبه د عاقل سړي د هوښیار سړي دا په زړه کې وي د ده ژبه په زړه کې وي دی چې کومه خبره کوي دی ډېر د سوچ او د فکر نه کوي او د فاسق او فاجر انسان زړه چې د هغه په خوله کې وي هغې زړه په خوله کې وي یعنی دی پرته د دې نه چې کوم په خبره کوم سوچ او فکر وکوي هغه په خوله وایي. نو د ملګرو نه مو غوښتنه خواهش دا ده هغه که د موږ سره په نظر کې مخالف هم دي افغاني ارزښتونه د مراعات کړي اسلامي اخلاق د پښتونولۍ اخلاق د مراعات کړي سپکې سپورې کنځل بد رد ویل دا د ستونزې حل نه ده. موږ تاسې ځوانان نوی نسل د دیموکراسۍ دومره بې بندوباره کړی ده دغو فلمونو دغو فاحشو سریالونو دومره بې تحمله کړی ده چې دوې خبرې ورسره کوي درېیمې ته کنځل کوي ده په ځای د دې چې دی تا سره دلیل ووایي دی تا ته کنځل کوي. دا د دیموکراسۍ ارمغان ده چې زموږ دا نوی نسل یې دومره بې بندوباره کړی ده بې تحمله کړی ده برداشت نه لري
د منطق په ځای کنزل کوي، سپکې سپورې وایي، بد رد درته وایي. حال دا چې دا د ډېر پست انسان عادت ده، د پست انسان، د ټیټ انسان اخلاق دي چې دی د منطق او د دلیل په ځای کې سپکې سپورې او کنزل کوي. مبین صاحب محترم، زه ستړی یم، تاسو ته بهتره معلومه ده چې ما نن ټوله ورځ سفر کړی ده، نو ما ته اجازه راکړئ. صحیح ده قاري صاحب، په لوی الله مسپاره. الله دې خوشحال لره قاري صاحب، الله دې کامیاب لره، الله دې صحت درکړي. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. افغان پوزي خراغلاز درته السلام علیکم. افغان پوزي مبین صاحب وعلیکم السلام. د خوستي سره ملک خبره مو خوستي ورته ها اورم اوره غاګ د قاطع شو. افغان پوزي سلام علیکم. مبین صاحب اورم اورورا خبرې کو کنورو را اوره خبر وکا. دا بل افغان فوزي ورور افغان فوزي ما یک د خلاص دا خبرې دی وکا. خپل افغان فوزي مهرباني وکړه. مبین صاحب افغان وای کنه ورور تا ته انتظار یو غاګو کې بیا ویده چې اورم مهرباني وکړه. هلو خطا به قطع کم، دا به قطع کو ځکه د لایف ټول بلاک به کوم قطع کول خو پرې د بلاک ام ډي سایلنت فون باندې چې افغان فوجي مایک د خلاص کا. سلام علیکم. تا سره خو د لتخور سپی غاګ راغی. مهرباني وکړه افغان فوجي. افغان فوجي تا سره خوا کې د شامس پکتیاوال غاګم ده. اوره بل چې کداغه مواد نشته، بل چې کا نه د شامس پکتیاوال غاګ شته و سره انجینر صاحب. کومه د خلې بند ده نو نه وګوره ویني ودل د سپای غاګ شته. خو افغان فوجي د تا غاګ نشته ودل ده نو غاګ شته. یا دغه بل رور براجي کو یحیی خان د کچې نه هم یحیی خان یحیی د کچې ده. مهرباني وکړه ورور مایک د خلاص کا. دا دوړ ده د وزیرستان د فکر کوم غاګو کورور دماغ تا ته راځي انجینر صاحب. قاری صاحب مهرباني وکړه. قاری صاحب مهرباني وکړه څه سوال لري مهرباني وکړه. ډیر زیات راغلی ما څه واره ختم کړل. مهرباني وکړه. اوره انجینر صاحب د شامس پکتیاوال غاګ خو د تعالی مایک نه وځي. درغله خو بنې دی خواته نه شمس پکتیاوال ماته تړلې ده غاپی خالي یو څو دانې مساتلی شمس پکتیاوال غوندې غاپی خالي. قاری صاحب مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله. جنرال مبین صاحب او تاسو انجینر صاحب سلامونه نه کې هله وایم. دې خله چروغ جوړ یاست او صحت او عافیت جامع پتانی. وعلیکم مهرباني وکړه. نن د موضوع په اړه کې د څه سوالي دا چې مبین صاحب تاسو لایته ډیر زیات خوشالي ګوډیر صح مینوال مو چې تاسو خبرې اورو د ورځ من غټیږو. خیر څه ته اوس ما چې وچ کلا کې کنه وسړه. دا
په تاسو به د بدن موبایل ته وچ کاری خو تاسو په خبرو مونږ ډیر غټیږو ځکه چې الله مې عزت د کوپر غلامان ته ډیر شکستونه ورکوي ډیر مزیدار خبرې وته کوي الله مې عزت الله مو قدر وکمننه خیر سه قدر یا افغانستان زما وړه مهرباني وکړه مایک د خلاص کړه داوړ صاحب مایک د خلاص کړئ داوړ صاحب غاګ مو درځي مبین صاحب زما و درځي او مهرباني وکړه السلام علیکم السلام علیکم مبین صاحب وعلیکم السلام نن د ما د سټډیو همکار نه ډیر زیات به می توت تخزوي وخو زه دلته لاندې باغ ته راشم او هلته سټډیو کې بیا ریپورټ دی کوي وعلیکم السلام مهرباني وکړه مبین صاحب زما خو صرف یو دا سوال وکنه چې د کوم افغانان په پاکستان باندې یا په طالبانو اسلامي امارت باندې چې د کوم ګمان دی لګوي کنه چې دا د عیسائی په خپل دی دا غادي آیا دای د 1400 کاله مخکې تاریخ نه ګوري چې مونږ ته مولا حضرت عمر په قران کې فرمایلی دي چیرته دای د خپل قران نه نقل وای چې مونږ ته د قران سوی د حدیث سوی د جهاد مناسب د کافر څنګه راځي او څنګه د مونږ موضوع خو چې دا هغه د کابل په ګوډاګي ادارې باندې چې د بندیانو د خلاصون له خاطر په میلیونونو افغانۍ مصرف کړه او جرګه راغوښته او جرګې کې پهلواني و په دغه باندې مونږ غږیږو د ور صاحب نو چون د سره تکارج د افغانستان د حالاتو نه خبره په دې باندې نه خبر علامه عزت کا قدردان شه بالکل د افغانستان د اسلامي امارت د مجاهدینو لاستراوړنې کارنامې د دوی سرخندنه دا د مونږ لپاره ویاړونه دي دا د مونږه تلان دي دا د مونږ سره کرخي دي او دا هیڅ څوک نشي کولای چې بل چاته منسوب کی پاکستان هم خپل معلوم ده د هغوی کارنامې معلوم دي د هغوی هغه فوج معلوم ده هر شی معلوم ده لیکن افغانان چې دي هغوی دغه ویاړ لري چې په 40 کلونو کې دوه امپراتورۍ د نړۍ نسکورې کړلې دغه اعزاز د افغانانو د په نړۍ کې بل څوک نه لري چې یو د روسانو چې جماهیر اتحاد جماهیر شوروي او هغه په روسیا بدل کړ بل د امریکا متحده ایالات هغه په امریکا بدل کړ ناټو دړې وړې کړ د وارسا تړونې په منځ دوه ځای کړ د افغانانو د قربانۍ لوجنه د برلین دیوال لړنګ شو جرمنانو ازادي واخسته او د افغانانو د قربانۍ لوجنه چین له غلامۍ نه خلاص شو خلک د امریکا له بدمعشۍ نه خلاص هم دغه روسان چې په خلکو بدمعشي کوله د امریکا له بدمعشۍ نه من خلاص ک دا ویال د افغانانو د چې د امریکا امپراتوري ونړوله د امریکا د کبر او د غرور کری ورمات کړل شهاب لیوال صاحب هم لایو خبرونه ترغله خدای دی چې موبایل د موټر سایکل چارجر جی ته برابر کړی نو موبایل به چارج کی لیوال صاحب سلامونه لیوال صاحب د توپک تر دې شپېلې د زار شمنو مهرباني وکړه سلامونه درته وړاندې کوم لیوال صاحب غوښتل مې چې هغه د شړنګا بابا یو شعر هم در باندې واورم فرمان کاسکر مهرباني وکړه لیوال صاحب د مونږ غاک درځي که نه درځي که قطع دي کوروره قرآن کې غاګي تا ته غاګ درځي انجینر صاحب نه راځي غاګ نشته ښه دغه بل ورور افغانستان زما هیواد د مهرباني وکړه السلام علیکم تناستا هیواد د کزمنګم د ورور وعلیکم السلام مبین صاحب څنګه جوړه په خیره طبيعت برابر دی بالکل برابر د مهرباني جنرال مبین صاحب आवाज دشتا مهرباني وکړه انجینر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني وکړه انجینر صاحب دا نن موضوع خو د بندیانو پر برابر باندې دا د نن موضوع خو د بندیانو پر برابر داوه
ښه نو دا بندیان به څنګه کېږي خلاصېږي به که وفاتېږي خلاصېږي انشاءالله امید شته بندیان خو دوی په لاس کې نه دي دوی خواست دا پیسې په خلکو باندې خرچه کړي خپله یو ځانونه یې وښودل پروګرام هغه بزکشي وه پکې تاسې ولیدل اوله ورځ د ښځو بزکشي وه بیا په نن پکې د نرانو بزکشي وه نور کومه خبره پکې نه وه شاعري وه پکې د فرمان کسکر شاعري وه او ښې غوړې غوړې شورواګانې پکې نور څه شی نه وه دا خو څه معنا نه لري ځکه د دوی په واک کې نه دي د بندیانو خلاصول ونې کبله کم ده خو دلته دوی د ټینګار پر دې باندې کوي چې دا بندیان موږ نه خلاصوو دا له تور لیست کې دي او دا بهرنیان دي هغه خو دوی خپله قانع سول چې بهرنیان پکې نشته دي او هغه وویلې هغه معصوم ستانکزي وویلې چې دې کې ماشومان دي پخوا پاکستان ته تللي و افغانان دي پاکستانی شناختي کارت لري نو که چېرته په دې سړی پاکستانی کېږي او افغانی نه وي نو بیا خو اشرف غني امریکایي جنسۍ لري نور خلک دلته دا بیا هم افغانان دي دلته افغانستان کې څه کوي ښه بس هغه پوښتنه مو کور ودان الله تعالی دې خیر درکړي الله تعالی مو حفاظت وکړي کامیاب خوشحال ډېره مهرباني عیسی خیل سے میں اخلاص کروں عیسی خیل عیسی خیل سے میں اخلاص کا जनरल से माइक दे बंद जनरल से वो करा नूर चुक राजी का जनरल से माइक दे बंद इसाखिर से माइक दे खलास का इसाखिर से इसाखिर से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम انجینر صاحب ډیرو به خیال ته یو ملګري سره یو د یو شهید پلار میسج پریښی و هغه ته مې جواب ورکړو ما لسه جواب زر ورکړم چې تر څو پورې مایوسه نه سي ډېر دردونه یې په زړه کې وو مهرباني وکړئ الله دې کامیاب لره دا عیسی خیل صاحب مایک خلاص ته مهرباني وکړئ عیسی خیل صاحب السلام علیکم صاحب جوړه خیرات وعلیکم السلام عیسی خیل صاحب اول کوشش کوه چې دغه د بي 52 تیارې شټرینګ پرېږده بیا لایف خپرونې ته راشه نو دلته به اواز لږ صفا وي که نه نه پوهېږم چې کولر پکې په سار ناست یو که تیارې کې ناست مهرباني وکړو السلام علیکم قاری صاحب محمد وروره مهرباني وکړه اسد محمد اسد محمد د مونږ غږ درسي مایک اسد محمد دلته چې راځئ لطفا بیا خوب مه کوئ اسد محمد مایک د خلاص که سلام علیکم اسد محمد بلاک که مکمل له سټوډیو نه لرې که ځکه چې دا تر هغو پورې اول د سټوډیو د راتلو چال باید زده کړي انجینر صاحب عبدالباري بیا راغلی ده عبدالباري وروره تا کنځلې وکړلې او خبرې دې پاتې شولې مایک دې بند شو ولې دومره احساساتي شوی وې چې کنځلې دې وکړلې او که چېرته زه همداسې کنځلې درته کوم نه انجینر صاحب وکړم کنځلې درته وکړي نو څه احساس به وکړي مهرباني وکړه عبدالباري انجینر کاکا را به بیوش کوم چې کنځلې وکړي نو کاکاره خو عبدالباري مایک دې خلاص کړه کار خو باندې کړی که نه ګوره ته که دومره نرې هغه امریکانو ته چې بیسونو ته چا ښځې وروستلې ورسه د هغوی کاکا راکاټ کړه ته که دومره نرې د اسدالله خالد کاکا راکاټ کړه چې ملالۍ شینواري سره ودرېږه ته که دومره نرې د فوټبال د فدراسیون د رئیس کاکا راکاټ کړه چې شپږ د فوټبال جنکۍ توت ته وخېځولې ته که دومره نرې ورشه د هغه امریکایي کاکا راکاټ کړه چې هغه ودرېږه چې هغه امریکانو په څاپېړو و هغه ورته لاس ما اچوه د هغه امریکایي کاکا راکاټ کړه ته که دومره نرې ودرېږه ته که دومره نرې ته د هغه اردو عسکر چې 20 کس امریکانو جنسي تیری ورسره وکړه ورشه هغه تیریګر راونیسه خو غیرت نه لرې که نه تا که غیرت درلودلی هغه چا چې اشرف غني ته کمپاین کوو په خپل یې پرتګونه ونه ویستل تاسو کې غیرت چیرې ده چوکۍ ورنه کړه
چوکۍ ورنکړه اشرف غني ته کمپاین کوو د تاسو کمپاینرو چوکۍ ورنکړه کنه ځکه پښتو باسي د پښتنو عزت خاور سره پښتنو عزت خاور سره د امریکانو جاسوسانو لري نه د اشرف غني دي هم د چې پرتګ باسي او چیغي وهي چې دا پرتګ مې دوستم ته ورکه خلک دوستم په زور له خلکو سور سلامي سور سلامي خو دا پرتګ له بابا درته وستکنه دوستم ته سور سلام کله کدی په پلار برابر سو بیا سلام ورته نه کې جنرال صاحب تاسو خبر ده څه دلیل لري دوی وای په چوکۍ ورنکړم چا ته چوکۍ نه وای چې پرتګ کاږي دوی په پرتګ کاږي قاری سام پرتګ استلې کنه په دلیل دا هغه ته چوکۍ ورنکړم چوکۍ تا ته سبانه درکې ته پرتګ کاږي څونه په پهلا دوی به راځيږي ساره په پرې ساره پرې کې ورساغه عسكر امریکایي سار پرې کې چې شړق له اردو نه جک او هغه ته لاش ما چوا د تاسو خدای غیرت ده لیوال صاحب سلام علیکم علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جنرال صاحب محترم نن ډیر غوسه والا دل تراغه یو بې ذات او بې نسل او بې نسب سړی راغی کنځلې وکړلې بیا د ما خو چې میټر شارټ سي بیا خو کار ور خرابوم نه لندم د جهنم څنګه انجینر صاحب لا تخور سپای راغلی ده وا ورا پنجا کا دا ده ورته وغاپا داغه څه داغه ده ته وګورم دا د کبل څوک ده ام ده دا نو خو دومره پیغام د خو ام ده دا نو څه نه ویل کی لیوال سے مهرباني جناب محترم علامه خو دا وام کنه دا خلک دي دوی په لایوونو کړی او کاندل کې د دوی لوی اخلاق او انا لیدل د دوی نور منطق او استدلال نه راځي لاس کې کاندل کوي نو بیا د دوی په حق به هیوادوال قضاوت کوي چې دوی د میډیا په اساسولي لدی او یو ادارې په اساسولي لدی د موږ سره بحث کول غواړي خو د بحث په جریان کې د موږ مشرانو ته دوی کاندل کې یقینا دوی سره نه یوازې چې باید بحث ونیسي همدا لاندې چې لایوونو دوی لدی شي دوی ځان ته شهرت او کمپاین لپاره دي نور مخ نه لري او زه وایم چې هدف به مو د 310 میلیونه افغانۍ چې له بیت المال مصرف شوي د همدا موضوع ده که نه همدا موضوع ده او زندانیان خو موږ په زور راخوځې کړو چا ته زارۍ نه کړو وچ په زور عجیبه خبر ده هغه د یو امریکایي سیاستوال یو لیکنه ما او د سیر عباس چې زندان ساتون کې بده دا خبرم کوي چې موږ بخنه غواړو چې دوی ته مو زولاني اچولې چې بخنه ونه غواړي به هم نه راپاسو جنرال صاحب زمون کومه دغه فورس پای دراغه چې څو منټه خبرې ورسره وکړو صحیح شو دا صحیح زمون ځکه ما په دې پرې نه دي چلاړ چې ته مزامه ورته څو خبرې سره کوم صحیح ده خوشاله اوسئ جنرال صاحب محترم ما ولیکنه وصل هغه امریکایي جنرال لیکلي چې څومره ما طالبان پیژندلي دي د تنازل خلک نه دي دوی د خپل دلیل نه تنازل نه کوي دوی لکه څنګه چې 13 کاله 19 کاله د امریکا او د دوی نسل متحده هیوادو په مقابل کې په میړانه جګړه وکړه په اندغه 19 کلونو کې دوی د خپل دلیل تګلارې نظام او فکر نه کله هم یو لیش یو انچ یو خبر هم دوی تنازل ونه کړ ما په دوی کې دغه جوهر پیدا کړ چې دا خلک یقینا د افغانستان خواندان دي او افغانستان باید دوی ته وسپارل شي خو زه افسوس کوم په حال د دغه کسان چې اوس هم د فیل په خوب ویدي دي او دې فکر کې دي چې ګواکې دا غني او د دې اداره به د دوی حمایت وسي کړی او هغه دوی چې دغه شړېدلی نظام دغه بلواکه ظالم نظام چې دوی ډیموکراسي ورته وي او سیکولریزم ورته وي الحادیزم ورته وي دوی د خپل سره کرښه ګرځولې او په دې ان چې شاید د بین الافغان غونډه کې په دې هکله داسې پرېکړه وشي چې دوی طالبان د دې نظام په ګډون وکړي دغه 310 میلیونه افغانۍ چې دوی مصرف کړي ده ډېره وړه اصلا د دوی د غلا او خیانتونو فساد په مقابل کې دا به حسابېږي نه چې که موږ د دې ادارې خیانت او فساد او ظلم او بربریت را حساب کړو
چې هیڅ موږ سره نړیوالو مرسته نه وای کړې، هیڅ موږ سره نړیوالو د افغانستان لپاره بودیجه نه وای تصویب کړې، چې د 18 کاله دلته جګړه نه وای، دلته د خپل د افغانانو نظام وای، دلته قتل او قتال او چاپی او بمبارد نه وای، اوس به افغانستان خودکفا او افغانستان به خپلواک و، دلته به یو قوي مستحکم نظام و، هیڅ چاته به موږ احتیاج نه و، د هر کور دسترخوان به غوړېدلی و، یتیم او کونډ د ټولو پوښتنه به کېدله. که موږ د دوی ظلم او فساد باندې بحث وکړو، د 300 میلیونه 350 میلیونه افغانۍ د په حساب کې نه راځي. هر وزیر هر وکیل هر والی لفها چند غلا کړي د ولس له بودیجې نه، د ولس له بیت المال بودیجې نه. نو ښه به دا وي که چې موږ په عموم کې خبرې وکړو. 18 کاله پر موږ داسې یو نظام ټپل شوی و چې موږ هر څه چغې وویلې، نړۍ او د موږ غږ نه اورېده، او هېوادوالو موږ ته توربوست او دهشتګر او دا نومونه کاروله، چې هر څه موږ ویلي چې ګورې موږ راوپېژنئ، موږ افغانانو د افغانستان د ازادۍ لپاره موږ قربانۍ ورکوي. همدا شان ګورئ د 18 میاشتې کنفرانسونو کې چې د اسلامي هیئت د امریکایانو سره درلودله، دغه بیا هم جوته یې کړه چې ګوره دغه افغانان یقینا دغه طالبان د افغانانو خلک دي، د افغانانو په درد دردېږي، او دا خلک دي چې د افغانستان لپاره ښېرازۍ، آبادۍ او صلح راوستلی شي. نو خلکو ته زموږ هېوادوالو ته همدا پکار ده چې د اوس یې په خلاصو غوږونو او په خلاصو سترګو باندې دوی دغه دوه نظامونه سره پرتله کړي. یو هغه اجیره اداره، هغه اجیر نظام چې د امریکایانو په ملاتړ ولاړ ده، د امریکایانو په شتون کې دومره فساد او دومره غلاوې روانې دي چې آیا که امریکایان ونه اوسېږي، د دوی ترمنځ به د 10,000 افغانۍ په سر هم قتل و کشتار کېږي. نو د دوی غلاوې، د دوی فسادونه، دا ډېره وړه بېلګه ده چې موږ د یووالي، د دوی د یووالي فساد هم دې نه پورته یادولی شو. جنرال صاحب ډېره زیاته مننه لیوال صاحب جان، وروره مهرباني وکړه د امانه چلان دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه مبین صاحب طالبانو په زور غواړي؟ څه شي په زور غواړي؟ تا لږ مخکې ویل طالبان موږ په زور خلاصو. څومره خان دی چې په زور غواړي، ولې زارۍ کې زارۍ ولې کې؟ دا ټکرای د لرې کا ته دا ټکرای د لرې کا راځه میډیا ته په نه غونډه راوځي بیا موږ سره بحث وکړو. ټکرای کې راغلی ته بحث کوي. برې دا ټکرای د لرې کا ټکرای د لرې کا کله راوځي میډیا ته په نه غونډه دی یو اداري استفادي کوي تر دا ما سره بحث وکړه. موږ چاته سره یې کړی قرباني وکړه د امریکا مو ماته کړه. سړی دې وتښتوه که نه لیوال صاحب، هلته د هغه د بلامړي شپېلی هم ښکاري که نه، دوی کله بیا ټینګېږي. اوس هلته د هغه بل بلامړي شپېلی ښکاري او داسې سخته مرتویه، دا خو بیا په منډه باندې خلاصېږي. ښه یو سرباز السلام علیکم. وعلیکم السلام جنرال صاحب او شهاب لیوال صاحب، السلام علیکم. امید دغه د تېر اختر مبارکین ټولو ته وایم، اوریدونکو ته، اول تا ته خاص شهاب لیوال صاحب ته خاص اوري. سرباز وروره دغه عبدالباري د تاسو د ګوند سړی د مخکې راغی کنځلې وکړلې، اوس ته راغلې بیا مې راجیګ که دا ولې دا خلک کنځلې کوي؟ نو د خو هغه تیار په دې خولو کې توپانچه ده، یعنې که ګورئ په خولو کې ژبه نشته د دې سړي، په خولو کې توپانچه ده، ځکه همدا ډزونه کوي ولاړه ډزه ده لیدم. عبدالباري صاحب ګوره کنځلې مه کوه، کنځلو کولو سره زموږ ټول حکومت بدنامېږي، زموږ سربازان بدنامېږي. دلته که یو څوک راسي لکه نارینه غوندې منطق ووایي، دلیل ووایي، په دې باندې به زموږ سترګې هم لږ راوچتې کړې سره. اورې یوه جرګه یې جوړه کړې وه لپاره د بندیانو خلاصولو لپاره، د دې چې دغه بندیانو ته یو د خټې پزه جوړه کړي، هغه ورباندې سرچپه شوله، غېږ یې سوې، لغتې سوې، ګوتې ورللو سوې، یو بل د یو بې شرمي ته به جوړه شوله. اخر کې هماغه فیصله یې ورته وکړه چې در خوښ یې. نو چې داسې و دغه 300 میلیونه افغانۍ مې مصرفولې، خدای هم کور ړنګ کړه. په دغه به مې یو پوهنتون جوړ کړی و، یو سړک به مې پرې جوړ کړی و، یو کلینیک به مې پرې جوړ کړی و، چې دا هم د یوې جرګې په خاطر باندې تاسې مصرف کړې. او بېرته مې فیصله هماغه فیصله وکړه کومه چې مخکې تیاره کېدونکې وه. نو د دې جرګې څه ضرورت و؟ داسې په منطق او په دلیل باندې راس عبدالباري صاحب کنځاوي منځاوي مه کوه، دې نه څه نه جوړېږي.
اورې د نارینه غوندې دلیل ووایه دلته په دې میدان کې. زه در سره یم، زه دې ملا تړم، زه در سره یم که خیر دا پاکستانیان به دواړه نن تښتوو که خیر مونږ د بسته اداره په ګوندو کړې ده، بسته امریکا باداران چې تاسو به مسافر چې تاسو به ځکه کمزا وکړه چې زه یو دما زړه نه د ټول پښتنو زړه دردولی او بل تا د بندیانو خبره وکړه که نه غونډ غواړي چې بندیان خوشي شي او سوله راشي په افغانستان کې. مسله دا ده مو ته غواړو چې بندیان خوشي سوله راشي او ما د دې دولت کې انجینر دی نه په دې کنځلو د انجینر عزت کم که وقار د کم که پیسې دا خو ورزش هېڅ نه وي پوه شې. ولا که د په قصه کې مې والا چې درد راتللی دغلته زه راغلم دغه تر ننه پورې هر لایف کې ودرېږه کنځلې خلک کوي دا د تاسو حیثیت تر پښو لاندې کوي. دا چې ته خپله کور ته لاړ سې خپله کور ته لاړ سې او هغه مور ته دې وګورې خپلې خورکۍ ته وګورې خپل لور ته که لرې لور ته وګورې بیا بل چا ته څوک کنځانه کړي که د هغه عزت په چا کنځلې د سپک سړي کاري. مبارک دا جرګه چې راغوښتې مثلا یو زیات خلک غواړي چې خصوصي اما دې دولت کې داسې شته لکه شمالي ټلواله نه غواړي چې دا بندیان خصوصي لکه ښځه تاسو وکړه چې د پاره جګه سوي وه هغه ښځه د اشرف غني ګرل فرینډ وه هغه د جګه سوي عبدالله د شمالي ټلواله د ټولو نه زیات یې چې خوسي دي سي بندیان امریکا غواړي چې خوسي سي نو شمالي ټلواله د امریکا غواړي چې د خاطر ورته دی کنه بیگ دی خاطر پازک دی کده خاطر پازک دی کده لبلبو پازک او هغه کار څه کوي هغه د هغه کار ده خو مطلب بندیان مونږ په زور خوشي کوو دا خبره واوره داسې خو نه ده شهر ولا هغه ده ګوره عبدالباري صاحب څه وخت مخکې دغه جنرال مبین یوه خبره وکړه وایي اوس یو دانه پیلې پاسه سو 50,000 نه ولا اوس یو دانه بل هم در باندې هغه کم چې بل هم نه یې راخلاص کړي ولا که بیا هم در سره کښېنه هغه ولا په دې اختر کې 500 زیات کړل وحشت منځ ته راوړی نو دا بیا داسې نه غواړي عبدالباري په خولې کې دی ګوره ښه تېره توپانچه هم ده خو ګوره په کار ده همداسې ډزې دی کولی داسې سمې د میکروب غوندې صحیح ګوره دغه جنرال موبیل په یو وخت کې یوه خبره وکړه اوس یې په 50,000 نه در سره منم اوس به وایي یو نفر دا دما وایي در سره ولیکه چې 50,000 یو دې نه یې راخوشي کړي بیا هم نه در سره منم هغه په اختر کې د یوه په ځای 500 نورې مرجعات کړله سره بیخي هغه داسې بې خلطې کارونه کوي دا زموږ ولسمشر خو ښه متفکر جهان هم ده ډېر ښه داسې یو ښه عالمي سیاستمدار هم ده خو کارونه داسې کارونه کوي چې زموږ د افغانستان له د حالاتو سره له د جغرافیې سره بیخي نه لګېږي اورې یو نفر رجک شو هغه ورته ویلې وایي ما ته دغه ډیورن کرښې په دې جواب راکړه دا ولې د داسې ځان غلی پې نیولی ده اورې په ځای د دې چې جواب ورکړي هغه یې راونیو هغه ته یې ولېږي جیل دی دننه که نو ته خدای دا نو په یو ډکه جرګه کې نو دا سړیتوب ده نقطه مکان ادارت پوه شو دا جرګه د هغې د ډیورن په اړه نه وه راغوښتل شوې او بل دا خبره ده موږ تاسو ښه پوهېږو ښه چې دومره وخت موږ کې نشته چې موږ پاکستان سره ودرېږو او جګړه ورسره کړو کله چې د اشرف غني انتخابات ته کمپاین کوو د شمشاد تلویزیون ته یې راوستی و دا خبره ودرېږه نو چې زور نه لرو د پاکستان ودرېږه زه درته وایم ګوره عبدالباري چې زور نه لرو اورې نو ته خدای نو دغه دغه امریکا د تړون بیا څه فایده وکړه د دوستي څه فایده وکړه د انډیوالي له امریکایانو د دې ټولې اروپا سره د ناټو سره د دوستي څه فایده وکړه خدا خو ما چې خپل غیرت او ضمیر بیا ورباندې خرڅ کړي او بیرته موږ پاکستان سره چې په دغه 80 کاله د پاکستان کېږي یا 83 کاله په دغه 83 کاله کې ګوره زه درته وایم عبدالباري وروره په دغه 83 کاله کې والله بالله که تر اوسه پورې چا دومره بزدله دسخط ورسره کړي لکه زموږ دغه حکومت چې ورسره وکړه سیمې خردار یې ورسره ومانه تورخم دروازه یې ورسره رسمي کړه دومره بزدله کار خو والله بالله که تر ننه پورې هېچا کړي په دغه 80 کاله کې له پاکستان سره والله که هېچا کړي عبدالباري وروره شعر او شاعري سره مینه دې ډېره زیاته وه که یو شعر درته ووایم ترجمه به یې کړې راته زه به یې ترجمه کړم درته ولسمشر دې موږ د لوګر د زه به یې ترجمه کړم دا ترجمه که سرباز صاحب هله جومات مو مناره نه لري وایي قربان ولسمشره څوندې سپاره نه لري وایي قربان ولسمشره شای وای قربان ولسمشره ډېر ورانه سرباز وایي قربان
څه شی ویل قربان دینه خو فرمان کسکر ښه د خونخو وای په هغې سړی پوهېږي دا خو خونخو هم پکې نه وایي دا یې څه وویلې هله لبلبه نه لري او جومات مو مناره نه لري دا څه شی وایي په ورباندې پوه نه شولو موږ باندې صرف د اواز یې ښه لګېږي نور پرې پوه نه یو چې دا یې څه ویلې او مقصد یې څه ده منې که پرې پوه یم پکه ماشوم موضوعونه بله خوا لاړې ډیورنډ کرښه سیمې خاردار وایي قربان افغانان ټول نه کوي ځکه د برلین دیوال چې ونړېد دا خو کولاس بزدلی بزله پر لملمه چې باران ووري دا د غزلو شهنشاه ده دا د غزلو شهنشاه ده ماشه لملمه څه شته وایي لملمه دا دغه رولاغني لم ته وایي دې څه کوي ادبي دې وکړه ګوره لملمه کوم مسلمان چې له یهودنې سره واده وکړي بیا له هغه نه بچي پیدا سي دې ته لملمه وایي پوه شولې او بخښنه غواړم مریم غني نه مریم لملمه او طارق لملمه مطلب دا چې پلار مسلمان ده نیمه مسلمان او ښځه یهودنه ده نو دغه دې نه چې بچي پیدا کېږي دې ته لملمه وایي یو رمونه یو لملمه یي نو دغه ته لملمه وایي لملمه یعنې چې له یهودي نه د یهودي ښځې نه چې زوی پیدا شي اولاد پیدا شي دې ته یې لملمه وایي مسلمان او کافر نه چې بچی پیدا شي دې ته لملمه وایي ګوره دا خو بیخي پسې دې خلک وایي نو کولاس بزدلی بزله پر لملمه چې باران ووري کله اسمان نه څاڅکي نه پرېوتل اوبه به ورکړو اوښکې څاڅکي د توپک ماته شپېلۍ وشرنګوه د توت په شنه څانګې ونڅوه چې ښوونځي ته ترې ټالې جوړ کړو هله ګولۍ د ټانک راوخړوه وای قربان ولسمشره ژوندی خو دې د غزلو پاچا ده او جنرال صاحب محترم د دوی د ولسکشر خدای دا تبا کی پلاستیکي کلمه د خدای ورته سرطان باندې بدله کی دا د خدای ولي تبا دي کی دا یو لال مولا لملمه کار نشي کولای لیوال صاحب لال مل بیل شه ده لملمه بیل شه ده نو چې ته پې نه پوهېږې ما درته ترجمه هم کړه لملمه هغه ګوره یو لالمه ده چې غنم ترې هغه کېږي یا مثال جوار بل شی دا خپل مفهوم لري لملمه چې پلار مسلمان مور کافر ده نه چې بچي پیدا سي دې ته لملمه وایي نو ته اوس دا لال مې سره مه برابروه او بل جناب صاحب محترم د دې جرګې د امنیت په هکله ډېر جالبه موضوع ډېر د تعامل موضوع هغه دا دغه جرګه د دې جرګې امنیت سټ میلر خپله پیغام کړی و چې د دې جرګې امنیت منګه ساتلی و منګه نیولی و یعنې دغه شړېدلې ادارات دومره وس ورکېسته نه چې د خپل د جرګې امنیت ونیسي نو دوی به څنګه په دومره زغرده په مېړانه وسي ویل چې موږ د طالب سره دا منو دا نه منو چې امریکا یې ونه مني امریکا یې ومني هغه صحیح ده نو تاسې څوک چې د خپل د شورا او د خپل د امنیت ظرفیت نه لرئ نو تاسې په کوم څنګه ځان ته د یو نظام نوم ورکوئ اصل کې شهاب صاحب دغه زموږ لویې مسلې چې دي زموږ ټول خارجي دوستان یې راته کوي او په هغه دا ولې ممکن فکر کړی دی دغه جرګې نه مخکې سکاټ میلر صاحب نه پامپیو صاحب هغه مخکې له مخکې ورته ویل چې دا بندیان ور خلاص کړي او نو تقریبا هماغه فیصله وشوله زموږ لویې فیصلې تقریبا ټول خارجي دوستانو سره یي لکه هغه د اوباما په وخت کې یو چې راغی د عبدالله او د ولسمشر صاحب مابین کې هغه په نیمه نیمه سره تقسیم کړه دا ولې بیا هم دغه شی پیښه وشوله نو دغه جرګې هم تقریبا همغه ته ورته یو خبره وه جوړه د موږ داخلي فیصله ټوله د خارجي دوستانو په لاس کې سرباز وروره ته موږ سره اوسېږه ورور به نه درته وایم خو زه به هر حال ځکه غلام مزدور ته ورور ویل دا بده خبره ده نصرت غني په نوم مهرباني وکړه نصرت غني
نصرت لملمه به درته ووایي. مبین صاحب محترم تاسو ته لاس ګډونوالو ته سلامونه وړاندې کوم. مبین صاحب زه پوښتنه کوم هغه مبین صاحب محترم چې دغه کوم 400 بندیان چې کېږي 4,000 خوشي شوي دي که نه، دا 400 نفره چې پاته دي دا څه چېرته خوشي کېږي؟ آیا تاسو به د خپلو خبرو ته له حکومت سره کومه ادامه ورکوئ؟ د دې خبرو په پای کې به تاسو په خپل تصمیم باندې او په خپله اراده باندې ولاړ یاست که نه؟ د اول خو موږ له حکومت سره خبرې نه کوو. د طالبانو ویب سایټونه که تاسو تعقیب کړي وي نصرت غني وروره، نو هغوی د کابل له ادارې سره، حکومت خو ته ورته وایي، د کابل له ادارې سره خبرې کاملا رد کړي. البته که چېرته اشرف لملمه د قطر دفتر ته ځي من حیث یو عادي افغان تللی سي، د کابل د ادارې ټول کارکونکي دلته بین الافغاني خبرې شروع کېږي، بین الحکومت نه ده، بین اداره نه ده، بین الافغاني خبرې شروع کېږي چې رهبري د ډاکټر عبدالله په لاس کې هغه بس. محترمه د بین الافغاني خبرو په د بین الافغاني آیا د افغانانو نمایندګي خو دغلته د حکومت کې د جمهور نماینده ده، آیا د ملت نمایندګي په اساس مداخله؟ نه، چا ویلې د یو ملت رئیس جمهور لیونی کېدلی شي؟ لیونی نه ده، دا خو یو مبالغه به. نصرت لملمه دا واوره ګوره نصرت هغه جومات مو مناره نه لري، پکې ماشوم څوندې سپاره نه لري. دا څه معنا؟ وای قربان اخ دا لیونی ده که هوښیار ده که هوښیار وي ترجمه جار چېرته موږ تاسو که چېرته موږ تاسو د یو چا په ژبه باندې په یو چا په ژبه پسې مثلا داسې پسخند کوو راځئ، نو دغلته ډېر حقایق دي چې هغه هم باید راوسپړو. یو څوک چې مثلا ګوره زه تاته یوه خبره کوم هغه همدغسې په نره حکومت کړی ده، په یوه سترګه و که په دواړو سترګو باندې و د امریکا امپراتوري ته یې ماتې ورکړې. هغه چې کومې لښکرې روزلي دي، کوم فداکاران یې پرېښي دي، کوم سرتېرې یې پرېښي دي، تر ننه له امریکایانو سره ډغره وایي د امریکا امپراتوري یې ماته کړه. که چېرته هغه مشر چې ته یې یادوې دواړه سترګې روغې وای، نو نن به موږ په واشنګټن باندې حکومت کوه، نن به موږ په سپینې ماڼۍ باندې سپینه محمدي جنډه راپوله. هغه د غلامۍ تاریخ نه ده پرېښی، د هغه پوښتنه له نصرالله بابر نه وکړه، د هغه له بچیانو نه یې وکړه. هغه یو تاریخ ساز انسان و، یو ملنګ راغی تاریخ یې پرېښوده او په خاموشۍ کې لاړه. تر شا یې داسې لارویان پرېښوده چې هغه د ناټو او د امریکا ښکرې ور ماتې کړلې. هغه سړی چې ته په سترګه معیوب بولې، د هغه د تاریخ او د سرکیندنو پوښتنه له امریکایانو نه وکړه. هغه تر شا داسې یو زوی پرېښی ده چې نن د نیم افغانستان رهبري تر امر لاندې چلیږي. لیکن غنی لملمه څه شي پرېښي دي، کټاسر څه شي پرېښي دي، شړونګا او بړینګا څه شي پرېښي دي، ولسي جرګه کوم دا څه شی ده؟ حالا میله د راکټ کور نه راوړه ورانه ډېره مو کټاره نه لري. دا اوس خر ده که سړی د میله د راکټ راوړه ورانه ډېره مو کټاره نه لري. مهرباني وکړه نصرت لملمه. ګوره مبین په ما د ده په ژبه هغه ستاسو کار ده، راسه د ملت ته ځواب ورکړو. ګوره ما ته وخت راکړه، مبین صاحب جنرال صاحب هیله کومه وخت ورکړه، غني به د خپل نظر وي، غوښتنې به وي او که منطقي محترم دا اشرف غني به ایسته پرېږدو، دا حکومت به ایسته پرېږدو. دغه دومره خلک چې په لویې جرګې په خیمې کې دلته راغونډ ول، آیا د دې خلکو دغه نظر ته، د دې ایډیالوژي ته، د دوی دغه راتګ ته چې مثلا د خلکو د خپل کلي یا د خپلې ولسوالي په نمایندګۍ باندې دلته حضور پیدا کړی، دلته راغلي دي، دغه ته منتظره دي؟ وخت راکړه که نه. ګوره ته غلط لګې په دې جرګې کې. ګوره تر 400 پورې د پارلمان غړي وو، 400 پورې د سنا د مجلس غړي وو، 400 پورې د هر کارکوونکي وو، تر 400 پورې وزیران، والیان، د والیانو معینین چې شپږ درسې که 4 درس ښځې دي،
امنیه قمندانان همداسې ولسوالان دا راغلي دي. ته په دې ټوله جرګه کې ما ته عام سړی راوښیه، مهرباني وکړه یو راته راوښیه، مهرباني وکړه. سمه ده، یعنې ستاسو خبرې به د حکومت اساس له دوی سره نه وي، د حکومت په توګه نه مني له دوی سره. د کابل اداره درته یادوم، دغه جرګې کې ته ما ته یو عام سړی یعنې له دوی سره تاسو خبرې قطعا نه کوئ، یعنې له دوی سره تاسو قطعا خبرې نه کوئ که نه؟ وروره موږ یې له امریکا سره درته په زور خبره یو وړوکی ګوند په صفات موږ خبرې ورسره کوو د افغانستان د خلکو سره کومه لاره تاسو خبرې کوئ؟ یو څوک ګوره لیوال صاحب محترمه لیوال صاحب محترمه نصرت غني صاحب د افغانستان خلک له موږ سره دي 15 سلنه خاور موږ سره ده تورور د فیل په خوب کې ودی او یا سره خاور تاسو سره د پاکستان په دغه دوران باندې جمعه کې شکل د کابل کې څوک دی مزید کابل کې څوک دی ودرې لیوال صاحب کابل د تاوما تمن دا وایي چې د ملت مناسبه موږ سره ده د ولادت ساتي نصرت غني صاحب دا ګوره نصرت غني صاحب یو نفر وغږیږي دا تارم په مونږ باندې لیوال صاحب اړې تار خو شړونګا بابا 80 میلیونه ډالر اخیستي دي، خبر نه؟ سمه ده، د مملکت دعوه خو ته لرې، خو راسه مملکت هغه دې ډالر اخیستي، ته خو د مملکت دعوه لرې، راسه خپل سرحدات دې وساته، ورته چې پاکستان ولې دلته ولې سیم کار راغلی. کله مې چې د غني پلار له هېواده وشړه، کله مې چې دلته اسلامي نظام حاکم کدیمات نظام شتون کې په افغانستان کې لیوال صاحب غني لا دلته منطق چلیږي. لیوال صاحب محترمه دلته منطق وایي، ګوره خلاص مسؤلیت زیاته کړی ده. وخت چې 80 سلنه خاوره له تا سره د 80 سلنې خاورې دعوه لرې، ولې یو چې خاردار په وړاندې باندې نسي ودرېدلی؟ څه جواب در کوم؟ چا په مقابل نه درېدلی یو نفر وغږېږي وروره چې کله مې ګمرکات واخیسته